طالبانو په 2020 میلادي کال کې څومره عواید ترلاسه کړي دي؟ حکومت د دې خبر په اورېدو سره څنګه په لړزا شو؟ ډیره مهمه ویډیو تر پایه را سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د فرانسې خبري اژانس وایي طالبانو په 2020 کال کې 1.8 میلیارډ ډالر عاید ترلاسه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې په داسې حال کې چې افغان حکومت په روان 2020 میلادي کال کې 15.55 میلیارډ ډالر عاید لرل، د طالب ډلې د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب په همدې موده کې د خپلې ډلې ګټه وټه 1.8 میلیارډ ډالرو ته رسولې ده. راپور کې د نبراسکا پوهنتون د اطلاع رسونې پروګرام همغږي کوونکی حنیف صوفیزاده له قوله راغلي دي. دغې ډلې 2020 میلادي کال کې د مخدره توکو د قاچاق له درکه 414 میلیونه ډالر، د کانونو د استخراج له درکه 440 میلیون ډالر، د اخذي او مالیاتو له درکه 180 میلیون ډالر، د خواخوږو له درکه 240 میلیون ډالر او د لوټل شوو مالونو د صادراتو له درکه 240 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. په ځانګړې توګه دوی د فارس خلیج هیوادونو څخه 500 میلیون ډالر مرسته ترلاسه کړې ده چې ټول ټال د دغې ډلې پانګه 1.8 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. د راپور یو برخه کې راځي طالبانو همدا ترلاسه شوې پانګه د افغانستان په تخریب کې بیرته لګولې ده. ورته وخت کې افغان حکومت هم خپل ډیر لګښت پر جګړه کړی دی چې په ټوله کې زیان افغانستان ځانګړې توګه د دغه هیواد اقتصاد ته اوښتی دی. راپور کې وړاندې راغلي په دوحه کې د دواړو اړخونو مذاکراتي پلاو ته پکار ده چې د خپل هیواد د سلامتیا او پیاوړتیا لپاره هر څه جګړه ودروي او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره یو بل سره سوله وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.